نننې زمونږ سبق سورة النساء پنځمه سپاره آیت نمبر 44 خوانوالی تر آیت 47 پورې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم تر الى الذین آیا نګوري ته هغه کسانو ته اوتو نصیبا من الکتاب چې ورکړې شوې ده ورته معمولي غونټې حصه د علم د کتاب نه یشترون الضلاله غوره کوي دی گمراهی لرا ویریدون او اراده کوي دی ان تضلوا السبیل دا چې خطا شي تاسو د صحیح لارې نه والله اعلم باعدائکم او الله خپو هده په دشمنان استاسو باندې وکفا بالله ولیا او کافی دی الله دوست وکفا بالله نصیرا او کافی دی الله امدادی من الذین هادوا د هغه کسانو نه چې یهودیان دي یحرفون الکلم عن مواضعه اړی دی الفاظ لرا د خپلو معنو نه ویقولون سمعنا وعصینا او وای دی واوریدل مونږه او نافرمانی کوو مونږه په زړه کې واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتهم او واوره زمون خبره ندی وی منل شوی ستا خبره او وای دی لفظ دراعنا مشتبه الفاظ تاوی جب خپلی وطعنا فی الدین او الزام لگئی پا دین کے ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا او کدی ویلوی واوریدل منگا او تابداری کو منگا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم او واور خبر زمون او لحاظ کا زمون نو دا به غوره وا دی لره واقوم او ډیره مضبوطه خبره بوا ولكن لعنهم الله بكفرهم لیکن پلعنت کړي دي دی لره الله په سبب د کفر د دی فلا يؤمنون الا قليلا نو ایمان نه راوړي دی مگر لږ یا ایها الذین اے آغا کسانو اوتو الکتاب چو ورکڑے شوے دے ورطا کتاب آمینو بما نزلنا ایمان راوڑی پا آغا چے نازل کر دے منگا مصدقا لما معکم تصدیق قون کے دا آغا کتابونو چه تاسو سر دی من قبل ان نطمس وجوها مخک دا آغا نا
چې اموار به کو مونږه مخونه فنردها على ادبارها نو واپس به کو مونږه دې لره پشان د شاګانو باندې او نلعنهم یا به په لعنت کو دی لره کما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې په لعنت کړیو مونږه خالی والا وکان امر الله مفعولا او د حکم د الله کیدونکې